نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ثلاث کفارات، درې اعمال داسې دي چې دا د انسان د تیر شوو ګناهونو د پاره کفاره ګرځي. هغه کې اول نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د تکلیف باوجود کامل وضو کول، کامل او دس کول، دا د انسان د تیر شوو ګناهونو د پاره څه ګرځي؟ کفاره ګرځي. د تکلیف باوجود څه مطلب دی؟ بس شپې یخې شوي دي کنه، نو یخ دی او ته په یخو اوبو باندې اودس کوي، دا ګران کار دی. نو د تکلیف باوجود اودس کوي، یا ګرمي ده، سخته ګرمي ده او اوبه یخې نه میلاویږي، اوبه هم ګرمي دي او ته په هغې ګرمو اوبو څه کوي؟ اودس کوي په ګرمۍ کې. یا دارنګې بیمارې تکلیف دی درته خو د هغې باوجود ته څه کوي؟ اودس کوي. د ګرمې بسترې نه راته پاڅېدل ګران دي خو د هغې باوجود ته ګرمې بسترې نه ته پاڅي، یخ واشروم ته لاړ شي او پلته په یخ اوبو باندې څه وکړي؟ اودس وکړي. د تکلیف باوجود یا اوبه نه میلاویږي او په بیې اوبه والي او په هغې باندې څه وکړي؟ اودس وکړي. دا د تکلیف باوجود اودس کول دی، خو کامل اودس کول، کامل وضو کول. کامل وضو څه شی دی؟ فقهاو د هغې تشریح دا کړې ده چې هر اندام 3 پیرې انزل، هر اندام 3 پیرې انزل، دا کامل وضو ده. او کوم حدونه چې دي د هغې نه لږ زیات انزل، کوم حدونه چې کوم دي د هغې نه لږ زیات انزل، لکه دا لاس چې ته انځې سره د سنګلو به انځي که نه، نو خیر دی دا لاس د سنګلو نه هم لږ پورته وینځه، مخ د خپلو حدودو پورې انزل، نو دا د دې نه لږ زیات وینځه چې چېرته یو ویښته پکې وچ پاتې نه شي. دا کامل اودس کول دي. یعنی په کومه طریقه چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه وضو کول نقل شوي دي، په هغې طریقه باندې وضو کول دا څه شی دی؟ کامل وضو کول دي. پاکي حاصلول، د پلیتۍ نه ځان ساتل، په دې سره الله تبارک وتعالی د انسان تېر شوي ګناهونه څه کوي؟ معاف کوي. پاکي حاصلول، د پلیتۍ نه ځان ساتل. نن سبا مسله دا ده چې کو خیال خو کړی ډېر خلک هغه لوټه خو ختمه شوې ده، مخکې به خلکو لومبۍ استنجا په لوټه باندې وکړله او بیا به اوبه استعمال کړي، یا نن سبا لومبۍ ټیشو پیپر استعمال کړي، وروسته څه استعمال کړي؟ اوبه استعمال کړي. نه هغه شی ختم شوی، نن سبا خلک ډایرکټ استنجا په څه شي باندې کوي؟ سمدستي واړه بول وکړي او ځان په اوبو باندې وینځي او راپاسي. دا پرته دم نه لګي چې یاره زما د واړه بول وروسته ساسي که اوبه ساسي، دته دا پته خو نه لګي، د تسلي نه حاصله کړي، سمدستي راپاسي. نو ډېر کله ته واړه بول د ده په کپړو باندې ولګي، په اندام باندې ولګي، او دا واړه بول چې ده نو دا غټه پلیتي ده، دا غټه پلیتي ده. د دې کو چېرته د درهم د مقدار نه زیات، او درهم مقدار د ورغوي دا منځ چې څومره دی دا د درهم مقدار دی، دا ډبله روپۍ چې څومره دي، د دې نه په د دې پلیتي زیاته وه، نه په دې کې مونځ نه کېږي. ٹھیک شو کنه؟ نو دې واړه بول وکړي، ځان په اوبو وینځي او سمدستي راپاسي، هغه واړه اوبو په بدن هم پوهېږي، په کپړو هم پوهېږي، نو نه یې مونځ کېږي نه یې اودس کېږي. ٹھیک شو؟ نو لومبۍ ښه تسلي حاصلول، لومبۍ تسلي حاصله کړه چې واړه بول زما ودرېدل، د هغې نه بس ځان په اوبو باندې وینځه. او ګورې دا ډېره سخته ګناه ده د وړو اوبو نه ځان نه ساتلو، عام طور پر عذاب قبر ګورې د دې د وجې نه وي، د وړو اوبو نه ځان نه ساتل د دې وجې نه ګورې عذاب قبر وي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلوۃ والسلام داسې یو مقبرې طرف ته ووتلو، یو 2 قبرونو واله و، هلته کې نبی علیه الصلوۃ والسلام چې په کومه خچره باندې سور و هغه ودرېدله. نبی علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل وایي دې 2 قبرونو واله ته عذاب میلاویږي، دې ته په دې قبر کې څه میلاویږي؟ عذاب میلاویږي. او نبی علیه السلام وفرمایل داسې د داسې ګران عد ګناه د وجې نه میلاویږي چې دوی ته ځان د هغې نه بچ کول ګران و، څه دومره ګران کار نه و چې دوی ته د هغې نه ځان بچ کول څه و؟ ګران و. نو د یو قبر والا ته وایي دا عذاب په دې میلاویږي چې ته به ځان د وړو اوبو نه ساتې، واړه به به وکړه دا پروا به یې نه وه، خو په کپړو باندې څڅېدل او په بدن یې څاڅېدل، د هغې نه ځان نه بچ کړو، د هغې وجې نه ورته په قبر کې څه میلاویږي؟ عذاب میلاویږي. او دا دویم کس دی، دویم قبر والا وایي ده ته دا عذاب ځکه میلاویږي چې ده به چوپلي کوله، د 2 تنو په منځ کې جنګېرل، لمسې کول چې ورته مونږ وایو، 2 تنه جنګول، نو ده به دا کار کوو. نو دا دومره څه ګران ګناهونه نه وو چې ده ته ځان نشو بچ کولی، ځان بچ کول دې اسان و، خو دوی ته ځان نه و بچ کړی، د دې وجې نه اوس دوی ته په دې باندې څه میلاویږي؟ عذاب میلاویږي. نو به هر حال چې استنجا دې وکړه، اول تسلي حاصله کړه چې آیا واړه بول ختم شوي که نه دي ختم شوي، چې تسلي دې زړه ته راغله چې او واړه بول ختم شوي، د هغې نه پس بیا اوبه استعمال. نو یو نبی علیه الصلوۃ والسلام وفرمایلو وی د تکلیف باوجود کامل اودس کول دا انسان د تېر شوو ګناهونو دپاره کفاره ګرځي. دویم نبی علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل وی د یو مونځ نه بعد د بل مونځ انتظار کول، د یو مونځ نه بعد د بل مونځ انتظار کول دا داسې عمل دی چې د انسان تېر شوي ګناهونه ختموي، د هغې دپاره کفاره ګرځي. مثال په تور ته اوس د جمعې مونځ وکړو او لاړې خپل دوکان لا یا کور ته یا پټي ته ووتې، خو په زړه کې دې دا تلوسه ده چې د مازدیګر بانک چې کله ووایي انشاءالله مونځ به کومه، دا د یو منځ نه وروسته د بل منځ انتظار کول دي. دا نه چې ته په جومات کې کښېنه
بل مستا انتظار کوا خپل کار روزګار کې لګیایي خدا دې پزړه کې دې چې کله اذان وشي ان شاء الله د مونږ تیاری وکوما نو دا دې عمل دی چې د انسان تیر شوی ګناونه سکی ختمي مسلمان هغه دی چې د زړه د جمعات سره تړلې شوی د مسجد سره تړلې شوی لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په میدان محشر کې ډېره سخت وي هر سره به د نفسي چغي وي څوک په خپلو کې د خپل پورې د پوندو پورې څوک د زنګونارو پورې څوک د نامه پورې څوک د مړې پورې په خپلو کې وي په میدان محشر کې اوس خلک په تاسو وي چې هغه د میدان محشر د تکلیفونو خبر هم نه وي هغه د الله د عرش تلاندې د الله په دسترخوان باندې د الله میلمانه وته داسې چې هغه د الله تبارک وتعالى سي میلمانه د الله په عرش باندې د میدان محشر د سختونه با خبر دی یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هغه انسان چې د هغه زړه د مسجد پورې تړلې شوی وو هغه انسان چې د هغه زړه په مسجد پورې تړلې شوی وو هر ټیم جمعات سره مینه او محبت وو د دې وجه نه علما لیکي وایي ګوره د دریو سيزونو مینه چې د چا په زړه کې رااله دې شکر وباسي درې سيزونه داسې د دې مینه چې د چا په زړه کې وا د الله شکر ادا کوي کم یو د مسجد مینا او دریم د قران مینا او دریم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینا دا درې سيزونه چې د دې مینا چې د چا په زړه کې وا دی د الله شکر ادا کوي ځکه د دې درې وړو سيزونو نسبت د چا سره دی د الله سره دی مسجد جمعه د الله کور دی قران د الله کتاب دی او نبی علیہ السلام د الله رسول دی دا درې سيزونه د دې چې د دې نسبت د الله سره دی نو چې کله ستاد د دې درې سيزونو مینا په زړه کې ونستا مینا د چا سره ده د الله سره ده نو دیو چې دغه انسان دې سو باسي شکر دی باسي نو د مسجد سره په زړه کې مینه ساتل پکار دي مینه ساتل